قدرمنو په 1940 کې برصغیر دوه ځایه تقسیم شو، دوه ملکونه جوړ شو، یو هندوستان او بل پاکستان. هندوستان کې چې هغه خپل کماین جوړ کو، کوم خپل نظام یې جوړ کو، د هغې نظام بنیاد سیکولریزم و. او په پاکستان کې پاکستان یو مذهبي ریاست ډیکلیئر کړی شو. نو پاکستان مذهبي ریاست نو صفا خبره ده چې پاکستان کې د مسلمانانو اکثریت نو چې دا مذهبي ریاست شند دي خبره دا مطلب دی چې د اسلامي ریاست شو. خو په اکچوال کې د اسلامي ریاست نو ځکه چې اسلامي ریاست هغه ریاست ته ویل شي کوم ځای کې چې شریعت اسلامي شریعت او فقه د هغې مطابق فیصلې کیږي، یعنی چې اسلامي قانونو د عمل کې وي، نافذ وي. اوس په پاکستان کې خو چې ججانو ته مخامخ پراته کوم غټ غټ کتابونه دي د قوانینو او د هغې مطابق فیصلې ورکولی شي، نو هغه انګلش لا ده. تر دې پورې چې تاسو ته به دا معلومه وي چې پاکستان کې څوک لا وایي LLB کوي، نو هغه په دې 15 کلنه سبق کې ټول انګلش لا وایي. د ضیاء الحق تر زمانې پورې خو پکې د اسلامي فقه یو کتاب هم نو شامل، خو بیا د ضیاء الحق په زمانه کې پکې صرف هغه دومره وکړل چې او د اسلامي اسلامک لا چې دا اسلامي فقه او شریعت چې دی د دې پکې داسې څه لږ غونډه کې کورس شامل کړو. نور هم هغه انګریزي قانون دی چې چلېږي. که موږ خپل سیاسي نظام ته وګورو نو هغه سیاسي نظام پارلماني جمهوریت دی، او پارلماني جمهوریت د برطانیې نظام دی. دا اکثره په هغه ملکونو کې دی کومو ملکونو چې د برطانیې نه ازادي اخیستې ده، او دغه نظام چې چېرته هم دی نه دا د برطانیې نه هغوی امپورټ کړی دی. اوس بل خوا چې د هندوستان خبره کوو نو موږ ووایو چې هلته کې د ټول سیسټم چې بنیاد و نو هغه سیکولریزم و. خو دغه سیکولریزم د شپېتو کالو پورې وچلېده، او اخره کې په 2014 کې چې کله BJP بھارتیه جنتا پارټي الیکشن وګټو او نریندر مودي د دغه ملک وزیر اعظم شو، نو هندوستان هم بدل شو. هندوستان په ریورس ګیر کې لاړ او د هندوستان نه مذهبي ریاست جوړ شو. اوس ګورئ دې ځای کې موږ چې کله وایو چې پاکستان یو مذهبي او اسلامي ریاست دی، نو دا خبره په موږ باندې څومره خوږه لګي اسلامي ریاست دی. خو ما تاسو ته ووایي چې په اکچوال کې دا هېڅ اسلامي ریاست نه دی. دلته کې اسلام او اسلامي ریاست او اسلامي جمهوریه پاکستان دا ټکي چې دي دا صرف د ولس د دوکه کولو لپاره استعمالېږي. نور اشرافیه که هغه ملټري اسټیبلشمنټ دی، که د دې ملک ټاپ بیوروکراسي ده، که پالیټیشنز دي او که ججز دي، هغه ټول چې کوم دی سیکولر او لیبرل خلک دی، هغوی په دې ملک کې په دې نظام باندې خوشحاله دي کوم چې په دې ملک کې دا نظام دی لکه یو هایبریډ نظام چې نه اسلامي نظام دی، نه سیکولر دی، نه یو څه دی، نه بل څه دی. صحیح ډیفینیشن هم خلک نشي کولی. اوس چې مودي راغی او هلته کې هندو راشټر د جوړولو هغه خوبونه چې کوم دی نه رابیدار شو، او هغوی هلته کې اوس جوماتونه روانوي. نو اوس وګورئ چې موږ هندوستان ته کله سوچ کوو چې دا هندوستان یو مذهبي ریاست جوړ شو، نو د مذهبي زموږ بیا چې کوم دی نه د مذهبي ریاست په دې ټکي نه نفرت پیدا کېږي، ځکه چې د مذهبي ریاست د جوړېدو نه پس د نریندرا مودي په دې 10-11 کلنه دور کې په هندوستان کې اقلیتونو سره کم ظلمونه شو. هندوستان کې د مذهب په نوم باندې خلک قتلولی شي. هندوستان کې مسلمانان په دې وجه باندې چې دوی غوا حلاله کړې ده یا د غوا د حلالولو نیت یې صرف کړی دی، تر دې پورې چې غوښه ورسره ده، هغه غوښه بیا وروستو ثابته شوه چې دا بل څاروي ده، خو دوی د غوا ده او خلک یې قتل کړی دی. نو د هندوستان په دې سفوکیټډ معاشره کې چې هلته کې د خلکو په خلکو باندې ځمکه تنګه شوې ده په اقلیتونو باندې، نو آیا په داسې ملک کې به څوک خوشحاله شي یا خوشحالۍ سره به ژوند تېر کړي چې هلته کې هر وخت خلک په دې خطر کې دي چې مذهبي اکثریت چې دی د هغوی نه موږ ته قتل خطره ده. اوس وګورئ دقه چې د هندوستان کومه پوره سیناریو ده، د پاکستان سیناریو هم د دې نه بدله نه ده. پاکستان کې خو د مذهب په نوم باندې قتلونه کېږي، او دغه د مذهب په نوم باندې دا قتلونه چې کوم کېږي، دا وژنې چې کوم کېږي، نو په دې کې د تېرو څو کالو نه تیزي هم راغلې ده. دا د 2019 کالو د اپریل میاشت وه. په دغه بدبخته ورځ باندې د مردان په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې مشال نومي یو هلک یو طالب علم یو زده کوونکی قتل کړی شو، او په هغه باندې دا تور لګولی شوی و چې د مذهب توهین کړی دی. مشال چې د صوابۍ تاریخي کلي زیدې سره یې تعلق لره، او د یو پښتون شاعر زوی و چې د پلار یې نوم و اقبال، چې په لوکل ایریا کې د اقبال لالا په نوم باندې مشهور دی. د مشال د وژنې نه پس په بله ورځ باندې چې کله زه کالج ته لړم، نو په کالج کې چې زما 12 سره د مطالعه پاکستان کلاس و، نو مطالعه پاکستان کې خو اکثره هلکان بیا داسې تپوسونه کوي، زما نه هم چې زما کوم شاګردان وغیره نه دا تپوس وکړه چې دا پرون په مردان کې څه وشو، دا ښه وشو؟ نو ما ورته ویل نه، ما ځکه ښه ونه شو چې دا خو یو هجوم و او هغه یو هلک قتل کړو. اوس هغه هلک خو مړ شو. اوس هغه هلک خو که چېرې ژوندی وي نو د هغه نه به دا تپوس کړی شو چې آیا تا په رښتیا باندې د مذهب توهین کړی دی؟ نو که چېرې په رښتیا باندې نو بیا چې کوم د قانون مطابق سزا جوړېده نو هغه سزا به یې ورله ورکړې وه. خو چې کله هغه قتل شو نو اوس خو خبره ختمه شوه. اوس خو هغه ناحقه باندې لاړ او که په حقه باندې لاړ، هېڅ چا د بده نشته. یو دا خبره ده. دویمه دا خبره ده چې که چېرې داسې د هجوم په لاره باندې چې هجوم راباسي او هغه خلک قتلوي او نوم ورته د توهین مذهب د توهین رسالت ورکوي، نو دا خو یو ډینجرس ټرینډ دی چې بیا کیدای شي چې د چاته په زړه کې غوسه وي
او هغه چې کوم دی یو څو کسان راجمع کوي او د توهین معتبر توهین رسالت چغه به وای او هغه سړی قتلوي او بیا به خلک دغه چې چا قتلونه کړي دي دی د هیرو په نظر باندې ګوري دې ځای کې ځان په دې خبره باندې پوهه کوي چې کېدای شي تاسو مو اورېدلي خو د دغه مرګ نه پس زمونږ به مخکې ډېرو زیاتو خلکو وویل چې د مشال چې کوم خاندان دی نو دی به یا مشال چې هلته کې به یونیورسټۍ کوو نو د به خپله هم څو څو پیرې ته داسې شي وو چې د به داسې خبرې کولې چې هغه به کټر چې کوم شدت پسنده مسلمانان دي بنیاد پرسته مسلمانان دي نو که هغوی دا اورېدلې وي نو کېدای شي چې دې نه مخکې هم دی قتل کړی و د دې ځای کې ګورئ موږ ته اوس یو الهارم دی لومبی خو دا خبره ده که چېرې یو سړی داسې خبرې کوي چې هغه به بل سړي باندې بدې لګي نو بیا هم دته هېڅ چرې دا حق نه دی حاصل چې دی به څوک قتلوي که چېرې په ما باندې د یو کس خبره بدې لګي او ما ته دا ښکاري چې دا خو بالکل ناروا کېږي نو بیا هم ما له چا دا حق راکړی دی چې زه دا سړی قتل کړم زه خو دومره کولی شم چې په هغه باندې کیس دایر کړم په عدالت کې مقدمه پې اف آی آر پې درج کړم پولیس سره ځکه چې په پولیټیکل ساینس کې ویلی شي چې یور لیبرټي سټاپ ویر مای نو سټارټ چې ستا ازادي هغه ځای ختمېږي کوم ځای کې چې زما پوزه شروع کېږي پاکستان هر رنګه ملک دی نو بیا هم یو ملک دی یو ریاست دی یو نظام دی عدالت دی نو چې عدالت شته قانون شته نو چې چېرې هم څوک داسې کار وکړي نو پکار دا چې هغه قانون ته ور مخامخ کړی شي چې پاکستان کې د توهین مذهب ښه سخت قوانین موجود دي چې ښه سخت قوانین موجود دي بیا موږ دا قانون په لاس کې اغوستو هېڅ ضرورت نشته ها اوس د بل اړخ نه چې موږ ګورو چې څه خلک وایي چې مشال داسې خبرې کړې وي یا بل کړې وي یا بل کړې وي یا بل کړې وي نو چې د پاکستان معاشرې ته موږ ګورو نو چې دا داسې معاشره ده چې دلته کې خلک مذهب سره دومره مینه ساتي چې دوی بیا په دې باندې نه پوهېږي چې دا موږ کوم کار کوو نو دا د دغې مذهب هم خلاف دی دا د اسلام خلاف دی دا د الله پاک د حضور صلی الله علیه وسلم د رضا مطابق هم نه دی بیا په دې هم نه پوهېږي نو چې کله دی په دې نه پوهېږي او دومره لیول یې نه دی میچورټي لیول یې نه دی نو بیا پکار دا ده چې که په دې معاشره کې ته په مذهب باندې سوالونه اوچتول غواړې نو سوالونه به نه اوچتې نو اوس یو هوښیاره سړی چې هغه ته پته ده چې د پاکستان داسې معاشره ده ښه ده او که بده ده مونږ هغې پسې نه ځو نو ولې چې کوم دی کلا او پبلیکلي تنقیدونه کې پبلیکلي په اسلام باندې یا په مذهب باندې یا په بل مذهب باندې تنقیدونه کې لکه فار ایگزامپل ګورئ زما هندو مت یو مذهب دی او زما هندو مت نه دی خوښ که زه راځئ د هندوانو په منځ کې زه د هندوانو په منځ کې دا خبره وکړم نو تاسو څه وایي ما به هندوان ژوندی پرېږدي یا یو بل خپل مثال زه تاسو له دا درکړم نیوټن آیزک نیوټن چې دومره مشهور ساينسدان تیر شوی دی د هغه په اړه باندې بي بي سي پوره یو ریپورټ او ما به ویډیو جوړه کړې وه چې هغه وایي خپلې عقیدې په هغه دور کې پټې ساتلې وې ځکه چې په عیسایانو کې هغوی په درې خدایانو باندې ایمان ساتي نو چې هغوی په درې خدایانو باندې ایمان ساتي نو وایي نیوټن چې کوم و نو دی د توحید قایل و اوس د وی که چېرته زه دغه ځای کې چې کوم دی نو دا وامه د توحید دا پرچار کوم نو دا خلک چې په درېو خدایانو باندې ایمان ساتي دی به مړ کړي چې هغه دغه خپلې عقیده یا نورې هم داسې عقیدې چې هغه د اکثریت خلاف وي هغه یې پټې ساتلې وي نو ښه یې کړي وو همدغه شان کول پکار دي قدرمنو همدغه خبره چې په دغه ورځ باندې د مشال له مرګ نه په بله ورځ باندې ما کالج کې خپلو شاګردانو ته کړې وه هغه رښتیا ثابته شوه او پاکستان کې د هغې نه د مشال د کتل نه پس دغه خبره دغه کیسه چې کومه ده سلسله چې کومه ده دا ونه درېده نو یو کال نیم مخکې د سریلنکا یو سړی چې زمونږ په دلته کې په پنجاب کې په یو کارخانه کې منیجر پوسټ باندې و او هغه تحریک لبیک چې جلسه وه او د هغې هغه کوم پوسټر چې کوم دی په کارخانه کې دننه لګېدلی و او هغه یې چې کوم دی نه راوشو وی دلته کې دا کارخانه ده دلته کې سیاسي جلسو را پوسټ ولې لګېدلي دي او چا لګولي دي نو په دې باندې هغه هلته کې هجوم مړ کړی نو د هغې نه پس دا اوس یو هفته مخکې چې په سند کې په عمرکوټ کې په یو سرکاري هسپتال کې سرکاري ډاکټر د ډاکټر شاهنواز په نوم باندې چې و هغه هم قتل کړی شو او دغه په توهین مذهب باندې قتل کړی شو د ډاکټر شاهنواز دا خبره داسې ده چې وایي د خپل فیسبوک اکاونټ نه په دغه ورځ باندې د اسلام پسې یا محمد صلی الله علیه وسلم پسې څه بدې ردې او سپکه خوله خوځولې وه داسې خبرې یې کړې وې که نه نو بیا بي بي سي دا د شاهنواز د مرګ نه پس د هغه کزن چې کوم دی نو ورته وویل چې د شاهنواز د مازغو مریض و هایپر ټینشن او ډپریشن مسلې وې ورته دغه دوايانې به هم اخېستې او د آغا خان هسپتال نه علاج هم جاري و نو د ده کزن په دې کې دا نه وایي چې کینه دا ده چې څه ویلي دي دا یې نه دي ویلي خو هغه د هغې نه پس یو وضاحتي ویډیو هم ورکړی وه او هغه وضاحتي ویډیو کې هغه ویلي چې اوس زه د پولیس په حراست کې یم که نه نو چې پولیس کومه انکوایري وکړي نو په هغې کې به حقیقت تاسو ته مخامخ راشي کوم د دغې علاقې کوم مولا و هغه بیا به خلک رابیدار کړل او یو ګڼه ګوڼه جوړه شوه او هغې د پسې ونښتله نو دی بیا چې کوم دی په کراچۍ ته رسېدلی دی بیا پولیس هلته ګرفتار کړی دی او پولیس له چې ته کله ګرفتاري ورکوله نو پولیس ورته دا ووایي چې ته به اوس سیف یې او بیا د هغې نه پس د پولیس په حراست کې دی قتل کړی شوی دی نو اوس وګورئ دې کې څو خبرې دي که نه لومبی دی د دماغ مریض و چې کله دی د دماغ مریض و نو پکار دا ده چې داسې کار نه وی کړی شوی دویم چې دی چې کوم مولا د ده خلاف ته خلک راغونډ کړي وي د دغې مولا نه ډاکټر شاهنواز په وړکوالي کې د قرآن سبق ویلی و نو مطلب دا دی چې مسلمان و
بل درېیمه غټه خبره دا ده چې د پولیس په حراست کې دی کتل شو او د هغه ځای چې کوم د شاهنواز کوم فلم دي د هغوی وایي چې دی د پولیس مخې ته قتل کړی شوی دی د هغې هجوم قتل کړی دی او بیا د هغې نه پس ده لا په مقامي قبرستان کې د ښخولو دپاره ځای هم نه ورکړی شوی بیا د هغه د کور ښځې وایي چې کوم دی نه سرتور سر چې هغوی تر اوسه پورې وایي کله هم سرتور سره یې نه وي راوتي سرتور سر خپې بلې خپې راوتي دي د خپل دغې رور زوی یا کزن لاش پسې منډې وولي دي لاش ورته نه دی ورکړی شوی او د هغوی مخې ته چې کوم دی نه لاش سوځېدلی دی او خلکو د مذهب په حق کې نارې پورته کړي دي نو ګورئ دا ټوله سیناریو چې کومه ده دا څه چې هم شوي دي که نه نو بیا اکه خبره ده که چېرې شاهنواز ډاکټر دغه کړي ومي نو دې خلکو له چا دغه اختیار ورکړی دی چې دوی به داسې کنټرول کوي دا بیا ډینجر سټرن دی او دا ودرېدو والا نه دی دا په مخکې باندې روان به اخر کې زه تاسو ته دا ووایم چې موږ هېڅ چرې دا نه وویني چې څوک په پاکستان کې اسلام پسې خبرې وکړي ګورئ اسلام خو زموږ مذهب دی موږ مسلمانان یو بل مذهب پسې که څوک خبرې وکړي نو بد کوي خو زمونږ د ویډیو د ټول کنکلوژن دا دی چې که چېرې دی بد کوي نو نظام خو شته نو په نظام ته سړی سپارل پکار دي نظام پوه شه ریاست پوه شه کار یې پوه شه خلکو له دا کتلو نه دي پکار او که درمنو که بیا هم ستاسو د ویډیو دا ټوله ویډیو تاسو کتلي او تاسو ما سره اتفاق ته تیار نه یئ نو زه به اخره کې دا ووایم که چېرې دا په موږ باندې راشي زموږ خلاف داسې وشي یا زموږ د کور یو هلک یو جنایي سره چې کوم دی دا عمل وشي تاسو ووایئ بیا به زموږ ریاکشن څه آیا بیا به موږ دا نه وو چې ولې دا نظام چې وو نو پولیس له به یې ورکړی وو عدالت کې به کیس چلېدلی وو که چېرې دی قصوروار وې سزا به پرې حقیق جوړې وه خو مړ کړی به یې نه و د پښتو متل دی وایي سوځي هغه ځای چې کوم ځای کې اور بلېږي نو چې په چا باندې تېرېږي نو هغوی ته پته لګي غلطې ته غلطه ویل پکار دي ټیک ته ټیک ویل پکار دي غلطه که زرګونو کیلومیټر باندې لرې بل مذهب والا سره کېږي زموږ دښمن سره کېږي نو ورته غلطه ویل پکار دي دومره میچورټي او دومره حوصله ځان کې پیدا کول پکار دي بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو د الله په امان